जी कतुनको اوریدونکو سوات کې ډینګي چې دی نو هغه وبایي صورتحال هغه اختیار کړی دی او دغه وبا په حواله باندې خلکو مختلف خبرې دي. کابل تحصیل چې دی نو دیولۍ کلی او خوشه چې دی هغه زیات متاثر کړي دي. دغه حواله باندې راغلی یو آر ایچ سی دیولۍ ته دغه د انچارج ډاکټر سره ولاړ یو دغه سره په دغه حواله باندې خبرې کوو. په خیر راغلی پروګرام ته هرکلی درته وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني تاسو دراتلو. زما نوم ډاکټر مهران دی او انچارج آر ایچ سی دیولۍ یم. جی وبا راغلی جی رومرز خو ډېرې څوک په یار هسپتال کې ډریپ نشته څوک شوی څوک شوی همدغه خبره بالکل داسې دلته سلا نشته جی. شکر الحمدلله میډیسن ښه په پوره غټ مقدار زموږ سره دغه دی. ایون چې دلته څو نوم مریضان راځي هغو له موږ بیډ نیټس پلس پوره ټریټمنټ د ډینګي چې څه کېږي هغه ته د وارډ ایډمیشن ضرورت وي وارډ ایډمیشنز کوو که وارډ ایډمیشن ضرورت نه وي هسې اورلی ټریټمنټ نو هغو ته موږ اورلی ټریټمنټ پلس بیډ نیټس هسې څونه مریضان به وي د وبا چې د دې نه به څونه خلک متاثر وي. موږ خو اورو داسې چې په کور دننه باندې 4 او 5 مریضان د دې خو داسې دی که نه چې لکه نن به د جنرال او پي ډي خبرو وکړو نو ټوټل 80 پیشنټس زموږ جنرال او پي ډي ته راغلي. په هغې کې موږ سره 8 داسې دي چې هغه موږ ډینګي دغه کړي دي. په هغې کې 15 چې دي هغو ډینګي NS1 پازیټیو دی او د دې 3 ډینګي NS1 نیګیټیو دی. په دې کې یو دی چې دغه ملیریا پازیټیو ده. نو په خپل دغه کې دي چې 24 اور یا په 12 اور کې 8 پیشنټس یې کنه په 80 اوټ اف 80 ویره نه ویره زیاته خوره ده د ډینګي د وجې نه. نو داسې د دې څه دغه شته چې ډینګي شو نو د نه او دې اوس د دې د هر شي یو خپل پریکاشنز دي. څنګه چې لکه مونږ په کوویډ کې کستاسو یا د مونږ یاره شپږ فوټه او 3 فوټه او ماسک ولګاو ګلوز ولګاو د قشن د ډینګي هم خپل سوپیس دي. سو پازیټیو شو مونږ دا بیډ نیټ ولې ورکو مونږ ډیره پاره کو چې یو وس د پرس کا پازیټیو ده ته مونږ چې ته stay at home بیډ کې به په نیټ کې به پاتې کېږي. آیا دی خو ډینګي پازیټیو دی یو ډینګي ماشه به راغلی دی به چې چلی خو بیا چې دی وداوټ نیټ ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي نو د عام ماشه چې راشي دی وچی او هغه بیا تا بایټ کړي یا ما بایټ کړي نو هغه ډیزیز ترانسمیشن دغه ټایم کې تاسو ته یو عام ماشه هم بیا کولی شي. نو موږ ورسره ډېر لپاره بیډ نیټ ورکو خلکو ته دا ویل چې د یری څه نشته تاسو قدرې 3-4 ورځې په کور کې ریسټ وکړئ. تاسو ته څه ضرورت یې موږ ته کال کوئ موږ به تاسو ته په ډور سټیپ هغه کار کوو خو ایټ لیست تاسو په دې بیډ نیټ کې اوسئ چې نور فردري د دې ډیزیز دغه نه کېږي. یاره د خلکو د خطرې یعنی خطرناک سچویشن وایي چې یاره بس دې زه ووالمنو بس کېده مې نشته په دغه حواله باندې سوال ګوره چې په دې کې خو داسې دي که نه لکه تاسو به اورېدلي وي یاره داسې تبه په دې کې او یا داسې هغه دردونه پکې لکه هغه هډوکي چې ماتېږي لکه په دې کې هاي ګریډ فیور وي باډي ایکس خلک د دې خبرو نه یېرېږي. وایرل ډیزیز دی او هر شی کېږي دا نه ده چې یو انسان ته به فیور به پکې نه وي هغه بیا زموږ خپل یو ایمیون سیستم ورته خپل مې ریسپانس کوي چې آیا په ده باندې 102 کې راغی موږ 103 ټمپریچر سره راغی هغه موږ اډمیټ کړو باقي کو ته موږ پیراسټامول انفیوژنز ورکړو. نو یاره خوشته دی ولې نشته ستاسو خپل کردار سره دلته کې زیات خلک متاثر دي نو د هغوی ټریټمنټ یا هغوی ته د دې هغه ګولۍ دوايانې ورکول هغې والا باندې لګول د شکر الحمدلله د ډینګي چې زموږ سره څونه ان پیشنټ کې دي او آوټ پیشنټ دي هغو له موږ د خپل هاسپټل نه ټریټمنټ ورکوو. د ویرې په حواله باندې او تاسو اوس وایئ چې حفاظت په خپله پکار دی په دغې حواله باندې به پیغام څه ورکوئ زموږ پیغام به دا وي چې په خپل کور کې دا ماشه چې د ایجوکیټډ ماشه دی دی په فرش واټر کې دغه کېږي لکه د په ګنده اوبه کې نه دا کېږي چونکې دلته لږ د اوبو مسلې مسایل دی نو خلک اوبه سټور کوي لکه په واشروم کې په بالټي کې اوبه سټور کول یا داسې کور کې غټ غټ ډرامان کې اوبه هغه بیا کولاو پراته تاسو اوبه سټور کوئ خو هغه کور ساتئ چې کور یې ساتئ نو په دې کې به ردي هغه چې د ماشه به پکې بیا نه جوړېږي ولې چې کور به اکسیجن به ورته نه ځي ښه بند به پراته نو دغه ده چې په کم ځای کې هم تاسو ولاړه اوبه یې نه که نور څه نشئ کولی په بالټي کې لږ صرف اچوئ او مکس کوئ او هغې ډنډې ته او که هر څه نه کله باران نه جوړېږي یا که یو ټانکۍ ډکېږي د ټانکۍ نه هغې ته لږ ولې بیا به نه جوړېږي. پریکاشنز دا دي چې بس خپل اوبه پاکې اوبه نه دي دا پټ ساتئ. اورېدونکو د ډاکټر صاحب خبرې یې واورېدلې خپل تحفظ په خپله باندې کول دي. بل ډاکټر صاحب وایي چې دا ماشه چې دی ایجوکیټډ دی یعنې تعلیم یافته دی دا ډېر هوښیار ماشه دی دا په پاکو اوبو کې پاتې کېږي نو کوشش کوئ چې کلاو پاکې اوبه نه پرېږدئ هغه که په بالټي کې که په ډرم کې یا ټینکۍ په سر باندې بل مریض چې دی کم متاثره مریض چې دی هغه کوشش کوئ چې تاسو ورته نږدې کېږئ نه هغه مریض له پکار ده
چې هغه په خپل باندې هم ځان محفوظ نه شي په هغه کې ځان پټ کی او نور خلک دغه نه محفوظ شي ځکه دا ماشه چې راشي هغه وچی او دنه پاسې دوبل کسي وچی چو نو هغه په دې باندې متاثر کولای شي بس خپل خیال ساتئ او سچ امید تاسو ته رسید دلته ډاکټران صاحبان درته ناستي هغه ته راځي هغه به د ټریټمنټ هم کوي او د دې هغه چې دا هم دی وای چې موږ ډور ګرځو هم او ټي ام ای چې دا هم خپل کار کوي مننه خوشاله اوسئ